أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء السبيلا صدق الله العظیم. نن به د سوره نساء درس نمبر 249 شروع کو. په نن درس کې به آیات نمبر 22 او آیات نمبر 23 ترجمه او تفسیر وکړو. ولا تنکحو او تاسې ما خلوی په نکاح سره ما نکح آباؤکم هغه ښځې چې هغوی سره نکاح کړی دی ستاسو پلارونو من النساء د ښځو څخه الا ما قد سلف مګر هغه چې پخوا له دې تېرې شوي دي، یعنې مخکې چې دغه نه کوم تېر شوي دي. انه یقینا دغه کار چې دی کان فاحشة بېشکه دا ډېر فاحش ډېر ناکاره کار دی، و مقتا او ډېر مبغوض کار دی، یعنې ډېر بد د شریعت په نیز، وساء السبیله او دا ډېره بده لیاره ده. حرمت علیکم حرام کړی شوي دي په تاسې باندې امهاتکم میندې ستاسې یعنې ستاسې مورګانې، و بناتکم او ستاسې لورګانې، و اخواتکم او ستاسې ترویانې پلار طرف نه یعنې چې پلار کومې خورګانې دي، و خالاتکم او ستاسې خالاګانې یعنې د مور خورګانې، و بنات الاخ او د ستاسې د وریارې یعنې د ورور لورګانې، و بنات الاخت او ستاسې خورځې دا په تاسې حرامې دي. و امهاتکم اللاتی او حرامې کړی شوي دي په تاسې باندې هغه مورګانې التي هغه ارضعناکم چې هغوی تاسې ته تای دیر کړی دی یعنې شودې دیر کړي دي، و اخواتکم من الرضاعه او ستاسې هغه خورګانې د رضاعت څخه یعنې چې کومې جلکې سره تا یو ځای پیس کړي وي یوې ښځې نه. و امهاتکم نساء و امهات نسائکم او حرامې کړی شوي دي په تاسې باندې میندې د ښځو ستاسې یعنې د خواښې شوه، و ربائبکم اللاتی او پرکټیانې په تاسې باندې حرامې کړی شوي دي التي هغه فی حجورکم چې په غېږو ستاسې کې دي یعنې تاسې د هغوی په غېږو کې تربیت موندلی دی، من نسائکم د ښځو د تاسې نه التي هغه دخلتم بهن چې تاسې هغوی سره جما کړې وي دخول کړی وي. فإن لم تکونو دخلتم که چېرته تاسې دخول نه وي کړی یعنې کوروالی مو نه وي کړی بهن او ښځو سره فلا جناح علیکم نو بیا په تاسې باندې څه ګناه نشته. وحلائل ابنائکم الذین وحلائل ابنائکم الذین او هغه ښځې د زامنو د تاسې الذین هغه بچیان من اصلابکم چې تاسې د شاګانو نه پیدا شوي یعنې تاسې خپل اصلي بچي. و ان تجمعوا او همدارنګې چې تاسې جمع کړئ بین الاختین په مابین د دوو خورګانو کې الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې تیر شوي دي. ان الله یقینا الله چې دی غفورا کان غفورا هغه غفور دی په ښه مغفرت کوونکی دی د خطایاتو، رحیما ډېر رحم والا دی په انعام د اجر او ثواب سره. د نن درس ربط او تعلق د بیګاني درس سره معلوم دی. هغه ورځ مو تاسې د جاهلیت د دور هغه بد رسمونو ذکر کړی وه چې هغوی کې یو رسم دا وه چې کله به ښځو سره چې چا نکاح تړله نو اکثر به داسې کېدل چې یو زوی به راپاڅېد او خپلې نسکه مور سره به نکاح تړله، خپلې خور سره به نکاح تړله، پلار به ورجګ شه خپل زوی ښځې سره به نکاح تړله. ډېر بد رواجونه وو په هغه دور کې. نو الله پاک په هغو رواجو باندې نن درس کې رد کړی دی او موږ ته یې ډېر ښکلي
قواعد او قانونونه ثابت کړي دي چې تاسې دغه مطابق چلیږئ چې تاسو ته څوک حلالې دي او څوک درته حرامې دي. مخکې چې څه شوي دي هغه تیر په هیر، یعنی چې کوم اسلام نه مخکې نه تاسې نه ګناهونه شوي دي، اوس تاسې اسلام کې داخل شوئ، آینده پاره به هغه د جاهلیت رسمونه نه کوئ. نو په دغو آیاتو کې د هغو ښځو تفصیل بیان شوی دی چې کومو سره نکاح حرامه دی. نو دا حرمت چې دی دا په څو قسمه دی. بعضې خو داسې حرمت وي چې هغه ته محرمات ابدیه ویلی شي، یعنی هغه سره ته هیڅ کله نکاح نشي تړلی، لکه مور او خور، لور، لمسی. دا بعضې داسې رشتې دي چې هغوی سره ته ټول عمر دپاره نکاح نشي تړلی، دغه ته محرمات ابدیه ویلی شي. او بل چې دي محرمات نسبیه چې نسب نه ثابتېږي، او بل ته ویلی شي محرمات رضاعیه یعنی رضاعت نه چې ثابتېږي، هغه حرمت چې د رضاعت د وجې ثابتېږي. یو وړکې دی یوې ښځې نه شودې وچېکلې په ماشومتوب کې، نو د هغې ښځې لورګانې په ده باندې حرامې شوې، هغه د ده رضاعي خورګانې شوې، دغه ته محرمات رضاعي ویلی شي. بل ته محرمات بالمصاهره ویلی شي. محرمات بالمصاهره دغه ته ویلی شي چې تا یوې ښځې سره واده وکړه، نو د هغې ښځې مور په تا څه شوه؟ حرامه شوه، تا خواښې شوه. مخکې درته حلاله وه، خو چې تا یې هغه لور سره واده وکړه، نو هغه ښځه مور یې څه شوه؟ در باندې حرامه شوه. دغه ته محرمات نسبیه بالمصاهره ویلی شي. ښه، نو الله پاک یایي ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تاسې نکاح کې مه اخلو هغه ښځې چې کوم ستاسې پلارونو په نکاح کې خستې وي. نو زمانه د جاهلیت کې دا یوه خبره وه، کله به چې یو سړی مړ شه نو هغه سړي به مثال خبره دوې ښځې کړې وې، نو زوی به یې ارجک شه خپلې نسکه مور سره به یې څه وکړه؟ واده وکړه. نو الله پاک په دغه رسم باندې، په دغه رواج باندې ډایرکټ نهي وکړه چې نه، هیڅ صورت کې تاسو ته دا جایزه نه ده. دا ویلې چې دا ډېره د بې شرمۍ او د بې حیایۍ خبره ده. د الله په نزد دا ډېره د ناراضګۍ سبب جوړېږي چې یو سړی ارجګېږي خپلې نسکه مور سره نکاح تړي، یا خو تا مور دی تا ته په یو صورت کې هم نه دی حلاله. نو دغه آیات شریف نه هغه ښځه حرامه ثابته شوه چې کومې ښځې سره چې ستا پلار نکاح کړي وي. دلته دا خبره ضروري نه ده چې مثال خبره دغه تا پلار د خپلې ښځې سره چې دی کوروالی کړی وي او که نه وي کړی. کله کله یو نیم سړی وي بس نکاح وشي ښځې سره او دی مړ شي، نو زوی پاڅېږي ځای ما پلار خو هسې هم کوټې ته نه دی وی راغلی، بس دغسې به زه واده وکړم. نه، چې هغه بس دا نکاح یې وتړله دی تا مور شوه، بس هغه نه بعد دا ښځه تا همیش دپاره مور وګرځېده، تا ته په یو صورت کې هم نه حلالېږي. همدارنګې د زوی ښځې سره نکاح کول دا څنګه دی؟ دا هم حرامه دی. شامي دا د مود فقه یو مشهور کتاب دی، هغه کې زین العابدین شامی رحمه الله یایي وتحرم زوجة الاصل والفرع بمجرد العقد دخل بها او لا، یعنی د پلار ښځې سره یا د زوی ښځې سره چې کله نکاح وشوه بس پلار ته د زوی ښځه او زوی ته د پلار ښځه څه شوه؟ حرامه شوه، که کوټې ته وی راغلی وي او که نه وي راغلی. همدارنګې یوه بله مسله چې کله پلار وی ښځې سره زنا وکړه نو زوی دپاره هغه ښځه څه شوه؟ حرامه شوه. الله دې موږ تاسې وساتي. کله کله یو سړی ارجک شي وي ښځې سره زنا وکړي او د دغه سړي زمن وي، نو بیا هغه ښځه یا هغه جلکۍ د ده زوی دپاره نه دی حلاله. دا مسالې دي دا قرآن شریف کې اوس راغلي دي، دا به موږ تاسې اوس صفا صفا الفاظو کې یایو چې چاته څه شک او شبهه پاتې نه شي. ښه، بل الله پاک فرمایي حرمت علیکم امهاتکم، یعنی تاسې باندې خپلې مورګانې څه دي؟ حرامې دي. نو دلته الله پاک صرف مورګانې ذکر کړي دي، نیا شوه نو دا څه حکم لري؟ دا هم ټول په دغه کې داخل دي. ته مور نه پیدا یې، تا مور چا نه پیدا دی؟ هغه تا نیا،
نه پیدا دی. نو تا څنګه چې مور حرامه ده همدارنګې په تا باندې نیا هم حرامه ده. که هغه د مور طرفه د نیا وي که د پلار طرفه د نیا وي دا په تا باندې حرامې دي. و بناتکم او همدارنګې ستاسې سلبي لورګانې په تاسې باندې حرامې دي. څه مطلب؟ مطلب یې دا دی چې څوک تا نه پیدا شوي وي، کومه جلکې تا نه پیدا شي هغه په تا څه دی؟ حرامه ده. یعنې هغه لور چې ورته یایو متاسې. همدارنګې هغې نه بله جلکې پیدا وي یعنې تا لمسی کړواسی همداسې اوسېڅه دا ټول تا ته حرامې دي. خلاصه د خبرې دا شوه لور، لمسی، کړواسی، د زوی لور یعنې د زوی طرف نه لمسی، د لور طرف نه لمسی دا ټولې سړي ته څه دي؟ حرامې دي. همدارنګې هغه صورت چې کله مثال خبره ته وي ښځې سره واده وکړي یوه کونډه ښځه دی او هغې لور وي، هغه یې مثال خبره شلو کالو ده، خو چې تا د کونډې ښځې سره نکاح وکړه هغه د کونډې ښځې هغه لور چې وه بل مېړه پیدا شوې وه، اوس په تا باندې دا څه شوه؟ حرامه شوه. خو چې نکاح دې نه وي کړي تا ته حلاله ده. لور سره واده کوي که مور سره واده کوي، خو چې کله د مور سره ورته واده وکړه لور یې دنې حرامه شوه، او که لور سره دې واده وکړه مور یې در باندې څه شوه؟ حرامه شوه. ښه او بل دا چې کله کوم هلک کوم وړکی چې وي که نه سلبي خو نه وي، یعنې تا نه وي پیدا شوی، تا یوې ښځې سره واده وکړه او هغه ښځې چې دی زویه وه بل مېړه نه 100 کالو وړکی وه، مثال خبره 50 کالو هر څو چې وه، نو بیا تا لور هغه وړکي ته څه دی؟ جایزه ده. تا یې وړکي مور سره واده وکړه که نه، او تا چې دی لور د بلې ښځې نه دی، نو اوس د بلې ښځې لور تا چې دی هغه د هغې ښځې وړکي ته څه شوه؟ جایزه ده. و اخواتکم همدارنګې ستاسې حقیقي خورګانې چې دي هغه هم حرامې دي. حقیقي خورګانې مطلب دا چې پلار او مور یو وي، یو پلار او یو مور نه وړکي او جلکې پیدا شوي وي، نو دغه ته حقیقي ورور او خور یلی شي. دا دواړو نکاح همیش دپاره حرامه ده. همدارنګې علاتي مطلب دا چې پلار کې شریک وي، یو سړی دی دوې ښځې کړي دي، یوې ښځې نه یې زوی دی او بلې ښځې نه یې لور دی، صحیح شه. اوس دغه ورور او جلکې چې دي د جلکې او وړکې چې دی دا خو چې دی حقیقي ورور او خور خو نه دي، خو پلار کې څه شریک دي، دغو نکاح هم حرامه ده. دغو ته عربي کې علاتي یلی شي. همدارنګې اخیافي چې په مور کې څه شریک وي، یوه ښځه دی 100 کالو وړکی دی او میړه یې مړ شه، بیا لاړه بل سړي سره یې واده وکړه، هغه نه لور پیدا شوه، صحیح شه. اوس هغه وړکې او دا جلکې پلار کې خو څه نه دي شریک، خو مور کې څه شریک دي، دغه ته عربي کې اخیافي یلی شي. نو دوی نکاح هم څه دی؟ حرامه ده. و عماتکم یعنی د پلار حقیقي خور، یا همدارنګې علاتي خورې چې وي یا اخیافي خور چې وي، په دغو درېواړو صورتونو کې د پلار خور سره نکاح کول څه دی؟ حرامه ده. علاتي او اخیافي نه خو مې پوه کړو که نه، علاتي چاته یلی شي چې پلار کې څه شریک وي، او اخیافي چې مور کې څه شریک وي. نو د پلار هر رقم خور چې وي، موږ تاسې چې ترور ورته یایو، بعضې خلکو ته امه یایي، نو دغه حرام دي دغو سره نکاح کول. همدارنګې خالاتکم تاسې خالاګانې یعنی د مور خور چې دی هغه هم برابره خبره ده، حقیقي خورګانې وي که علاتي وي که اخیافي وي، هغوی سره نکاح کول حرام دي. و بنات الاخې یعنی وریاره د ورور لور چې وي دغو سره نکاح کول هم حرامه ده. برابره خبره ده د حقیقي وي که علاتي وي که اخیافي وي. په دغو ما تاسې پوه کړو چې حقیقي چاته یلی شي چې مور او پلار کې څه شریک وي، او علاتي چاته یلی شي چې صرف پلار کې څه شریک وي، او اخیافي چې صرف مور کې سره شریک وي. و بنات الاخت همدارنګې خورځې
د خور لور سره هم نکاح څه دی همیش دپاره حرامه دی، که حقیقي وي که اللاتی وي که اخیافي وي. و امهاتکم اللاتی ارضعناکم او هغه ښځې چې د هغوی نه تاسې شودې چیکلې وي، اگر چې دی تاسې خپلې مورګانې نه دي خو تاسې د هغوی شودې وچیکلې نو هغه ښځه تانې حرامه شوه او د هغې ښځې لورګانې چې وي هم تا باندې څه شوې حرامې شوې. آیا تا اوس ښځه تا مور شوه او هغې لورګانې ستا خورګانې شوې، خو دومره ده چې هغې ته رضایي مور یلی شي او لورګانو ته یې رضایي خورګانې یلی شي. او برابره خبره ده چې یو ورته دې شودې څکلې وي ته نه که ډېرې دې چیکلې وي، په ټولو صورتونو کې دا رضاعت ثابت دی او دغو سره نکاح نشي کولی. خو دومره خبره ده چې دا شودې به کوم وخت کې چیکلې وي چې هغه ماشومتوب کې چیکلې وي. ایمو تاسې امام ابو حنیفه رحمه الله یایي چې وړکې تر 2.5 کالو پورې وي او د یو چا شودې وچیکي نو هغه به مور ثابتېږي، او که 2.5 کالو نه عمر زیات وي 3 کالو وي نو بیا که چا شودې وچیکي که نه بیا د هغې ښځې لور سره نکاح کولی شي. ښه دا مسله یاد ساتو. ایمو تاسې کې داسې وي بعضې خلک 4 کالو 3 کالو وړکې وي اخته شودې ویر کي بس دی ما زوی شه، نه دی تا زوی نه دی شوی ځکه دغه عمر زیات دی. او همدارنګې امام یوسف او امام محمد رحمه الله یایي چې نه د 2 کالو پورې رضاعت ثابتېږي. د نبی علیه السلام حدیث شریف ده انما الرضاعة من المجامع، یعنی رضاعت چې دی دغه سره حرمت ثابتېږي. و اخواتکم من الرضاعة، یعنی هغه رشتې چې د رضاعت نه ثابتې شوي وي هغو سره نکاح حرامه ده. یو وړکې دی یوې ښځې شودې وچیکلې هغه ښځې لورګانې پرې حرامې شوې، یا یوه جلکۍ ده د یوې ښځې شودې وچیکلې د ښځې ورونه پرې څه شول حرام شول. صحیح شه. ها و بله مسله یاد ساتوئ لکه څنګه چې د یو وړکي د یوې جلکۍ شودو د وجې نه نکاح نه کېږي په خپلو منځ کې، یعنې هغه رضاعت د وجې نه، همدارنګې رضایي ورور او رضایي خور نکاح هم حرامه دی. یعنې څنګه چې د ورور او خور نکاح حرامه دی همدارنګې د رضایي ورور او خور نکاح هم څه دی حرامه دی. همدارنګې که چا د ښځې شودو نه علاوه د کوم حیوان شودې چیکلې وي نو بیا رضاعت نه ثابتېږي. ښه رضاعت کې انسان شودې ضروري دي او دا رضاعت به په کوم څه رقم ته وي، یا به خولې سره شودې چیکلې وي یا به پیزې سره، او که چېرته د هماغه شودې یو جنکشن کې چولې وي او ستنه یې ورته ویلې وي هغه سره رضاعت نه ثابتېږي. ښه همدارنګې په شک سره هم رضاعت نه ثابتېږي. همدارنګې کله یو سړی چا سره نکاح وکړي او بیا ښځه ووایي چې ما تا سره شودې چیکلې وې نو دغه وخت کې به بیا موږ څه کوو د 2 کسانو ګواهۍ ته به کسو. که 2 کسانو 2 سړی د ګواهي ورکړه نو بیا به موږ دا نکاح ختموو، او که 2 سړی ګواهي ونه کړه بس دا بیا نکاح نه ختمیږي. خو بیا هم علما یایي چې احتیاط په دغه کې دی چې دا نکاح ونه شي، ځکه دا ډېره عجیبه مسله ده. داسې ډېرې لویې پیښې شوي دي. پېښور کې یو وړکي او یوې جلکۍ شودې چیکلې وې بیا ستر زمنې وو، دواړه خپلو کې سره رضایي ورونه او خورګانې وې، ورور او خور وو، او تقریبا 50 کالو زمنې وو. بیا مور یې ورته ووې چې بچیه ما خو تا ته شودې چې دیر کړې وې د تا ښځې تا ما شودې ویر کړې وې. نو زوی تندی وویله چې مورې تا خو ما خپله خور درته په نکاح کېنولې ده. بیا ډېر په علماو او ملایانو وګرځېدل، ټولو ته وایي چې دی تا خور دی. بیا 20 کالو 50 کالو واده یې څه کړه ختم کړه، طلاق یې ویر کړه. دغې مسئلې کې ډېر احتیاط کوئ. ښه د زموږ پښتنو کې دا چې دی بس ښځه چې دی هر چا ته شودې ویر کوي، هر وړکي ته، بیا ته نه په ویره شي چې ته نه په ویره شي بیا یې ده زوی هغې جلکۍ سره یا یې ده لور هغې وړکي سره واده وکړي نو په لوی ګناه کې مبتلا وي. ښه خبره دا ده چې چا ته شودې ما ویر کوئ، چې کله مو ویر کول یم بیا دا یاد ساتئ چې نه په ویره نه شي. نو نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.